حافظ محمود له پنجشیر څخه. وایي زه په اوداسه لمانځه او نیت کې وسوسې کېږم او خطا وځم، نو په د دې علاج څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه پلبه د وسوسې چې وسوسه سړی ته لویږي، نور عبادت او طاعت او بندګي کوي خو بیا مو لویږي. د نبی صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوله چې دا وسوسه څنګه ده؟ ما ته وسوسه راځي، صحابي ورته ویل که چیرې زه راښکاره کړم بیخي داسې خطري خبره ده. نبي علیه السلام دا صریح ایمان دی، یعنی وسوسه په ایمان او په خرابو خبرو کې یا په دغو شیانو کې هغه چاته لویږي چې هغه لکه غل دغه ځای څه کوي، دغه کور څه چې روپۍ ولري د مسکین کور ته غل نه وړي، نو خامخا دا د ایمان دی. هغه چې ویني د وسوسې غلطوالی ور معلوم شي. لیکن دفاع د وسوسې څنګه ده؟ وسوسه هغه دغه شیطان سړي ته وسوسه اچوي. اول ډېر پام به کوئ، تر ټولو غټه خبره چې په دغه باندې پوه سئ. یوه وجه خو دا راغلی ده، دا وسوسه داسې دی لکه سړی چې په ظلمت او په تاریکۍ کې د شپې روان وي، چې شپه ته روان یې پر داسې لار روان یې چې کندې هم شته څاه هم شته چې ور وبلوېږي. نو دفاع د دې څنګه کوې؟ د دې دفاع په ټول عمر کې بل طرز نه کېږي مګر نه چې ته به هغه موږ ته چې په اصلاح برق به لرې، چوربتۍ به لرې، چراغ به در سره وي، باره به دا کندې وو او دغه سانان وو د دې شیانو او دغه رقم که یو مار و لړم وو د هغه باندې چې ونه خېږي او هغه دې ونه وي، د دې څه به ځان په رڼا خلاصوي. نو دغه وسوسې هم سخت ظلمت دی. د دې څه ځان خلاصول په ذکر د الله دی چې د الله پاک اذکار کوه، ډېر ډېر ذکرونه کوه، ډېر ډېر ذکرونه کوه، دغه علاج دی. یو دوهم علاج دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي چې یو صحابي ورته وویل ول ماته د وسوسې لویږي. نبی علیه السلام ورته وویل چې وسوسه در ولوېده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، پر چپه بغل توکه 3 وارې وایه. بیا هغه راځي چې هغه صحابي هغه نبی علیه السلام مبارک ته وایي ما دغه چم وکړي زما څه وسوسه ورکه شوه. دریم دغه دی که دغه پس عدم التفات دی. وسوسې ته مه ګوره، هېڅ په باک مه راوله، بس هېڅ باک مه راوله. شیطان دې تر هغه وخته نه پرېږدي. نبي علیه السلام هم په حدیث کې وایي چې قسم ورته وانه کړي. مولانا رشید احمد ګنګوي وایي وخت مې اودس تازه کړي، اخر چې راولاړ شولم په زړه کې مې دا راوګرځېدل چې لاس یې مساله نه دی پرېولی. ازه ته وده په احتیاط عمل وکړه، لاس پرېوه، بیا ورلم لاس یې پرېوه. وروسته مې په ذهن کې راوګرځېدل چې هغه مې د پښه نه ده پرېولې او ته ورسه د پښه هم پرېوه پروان. وروسته چې را روان شو بیا وسوسه راوړه چې سر مسه مالو شیطان دا ته. نو دا په یو رقم ته معنی پرېږدي چې ستا و د وسوسو څخه هېڅ التفات ونه کوم، خپل پر لار روان سه، التفات مو ورته کوه، بس فکر مو پکښې بندوه. وسوسه در وسوسه بس دا یا 3 علاجه. څلورم علاج دا دی که په یو رقم نه سو دا په بس د خدای په قضا باندې راضي سه، رضا د خدای په قضا وکړه چې الله پاک دا ستا فیصله ده چې ماته داسې وسوسې راچولې، ستا بیا فیصلې خو نه کېږي. دغه 4 طریقې دا شیخ الاسلام هغه را نقل کړي دي په اسلام او ماره زندګي 8 ټوک د 188 صفحې څخه هغه تر 115 پورې. دغه رقم په اسلامي مجالس هغه 4 ټوک کې هغه په 1 صفحه کې، او دغه رقم په انفاس عیسی د حکیم علومات اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په 90 صفحه کې. والله سبحانه اعلم.